امریکا ته د پاکستاني نظامیانو سفر له یاد هیواد څخه 15 غوښتنې او د طالبانو بدنامولو هڅه. دا چې استاد یون څه ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. استاد اسماعیل یون لیکلي په دې وروستیو کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر امریکا متحده ایالاتو ته سفر کړی. هلته د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع پر وزیرانو سربیره له یو شمېر پوځي مسؤلینو او ملکي چارواکو سره هم کتلي دي. دغه راز د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره هم لیدکاته کړي دي. د ځینو معلوماتو له مخې په دې کتنو کې دغه لاندې موضوعات مطرح شوي دي. لومړی د پاکستان لخوا له متحده ایالاتو څخه د مالي مرستو نه غوښتنه. دوهم د پاکستان په نظر په سیمه کې د تروریستي ډلو فعالیت او د هغوی پر وړاندې د امریکا د پوځي او مالي مرستو جلب. دریم د افغان مهاجرینو په پلمه له ملګرو ملتونو څخه د مالي مرستو غوښتنه. څلورم د افغانستان پر اوسنیو چارواکو د فشار راوړلو په خاطر امریکا څخه پر افغانستان باندې د امریکایي ډرون الوتکو د برید غوښتنه. پنځم د پاکستان په ګټه په امریکا کې د لابیګرۍ له یو شرکت سره تړون او ځینې نور مسایل. ویل کېږي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال منیر امریکایانو ته ویلي چې په افغانستان کې همدا اوس د القاعدې او داعش په ګډون درویش مختلفې تروریستي ډلې فعالیت لري او دا ډلې یو ځل بیا امریکا او سیمې ته خطر پېښولی شي. نو په دې خاطر جنرال منیر له امریکایانو څخه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې پر ځینو اهدافو د ډرون الوتکو په واسطه د بمبارد لړۍ شروع کړي او پاکستان به د دې کار لپاره خپله خاوره او فضا د امریکایانو په واک کې ورکړي. خو امریکا به په عوض کې له پاکستان سره مالي مرسته کوي. کتونکي په دې نظر دی چې پاکستان په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې دی او غواړي یو ځل بیا امریکا د افغانستان په مسایلو کې له پوځي پلوه ښکېل شي او دوی ترې خپلې مالي ګټې ترلاسه کړي. څرنګه چې امریکا اوس پر پاکستان باندې د هغه د دوه مخي سیاست له امله هغه پخوانی باور نه لري او پاکستانی چارواکي هم پر دې خبره پوهیږي. نو ځکه خو ویل کېږي چې د پوځ مشر د امریکا د باور خپلولو لپاره لابي ګروپونو ته مراجعه کړې ده. د پوځ مشر په امریکا خپلو افرادو ته دنده سپارلې ده چې د دې کار لپاره په امریکا کې قوي لابي ګروپ پیدا کړي. هغوی د دې کار لپاره کیپیټل کنسل په نامه یو لابي ګروپ سره د میلیونونو ډالرو په قیمت یو تړون کړی چې په امریکا کې د پاکستان د ګټو د تامین لپاره کار وکړي. ویل کېږي چې د لابي دا ګروپ په یهودو پورې اړه چې مخکې تر دې د یو بل 18 میلیونه ډالري تړون پر اساس د اسرائیلو په ملاتړ او د فلسطین پر ضد لابیګري کړي او د غزې په اوسنۍ عام وژنه کې هم د اسرائیلو ملاتړ کوي. دا په امریکا کې د لابي یو موثر ګروپ دی. د یادونې وړ ده چې په امریکا کې د یهودو 10 بېلابېل لابي ګروپونه فعال دي چې یو هم پکې همدا ګروپ دی. پاکستان هم غواړي له همدې ګروپ کیپیټل کنسل سره تړون ولري او د ځان په ګټه ترې کار واخلي. کتونکي په دې نظر دی چې پاکستان تر وروستي حده کوښښ کوي چې افغانستان له سیاسي پلوه منزوي کړي. اقتصاد کمزوری ورو ورو دلته نیابتي جګړه پیل او سیمه یو ځل بیا بې ثباته کړي. که د افغانستان اوسني چارواکي غواړي افغانستان کې بیا جګړې پیل نشي نو د پاکستان هر ګام او اقدام ته باید متوجه اوسي. په کور دننه اصلاحات راولي، د ښځو تعلیم آزاد، د نړۍ له مطرحو هیوادونو سره خپل مناسبات ښه کړي او په سیمه کې د پاکستان له رقیبو هیوادونو سره هم د خپل ګډ دښمن پر وړاندې یو مثبت تفاهم ته سره ورسیږي. کتونکي په دې نظر دی چې پاکستان هیڅکله هم په افغانستان کې امن یو باثباته قوي مرکزي نظام نه غواړي. که دا ډول نظام د هرې ډلې په وجود کې جوړ شي نو پاکستان ته به مخالفت کوي. تیرو تجربو دا حقیقت ښه روښانه کړی دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.